دا ورونو دوه سوالونه کړي دي د شرابو په باره کې. یو سوال یې دا کړی دی چې شراب په اسلام کې کله حرام شوي دي؟ الجواب، اول خو دا خبره یاده کړئ چې شراب په اسلام کې اکدم نه دي حرام شوي، مرحلې پکې تېرې شوي دي. اولنۍ مرحله څه وه په ابتدا د اسلام کې چې شراب څه و؟ حلال. شراب څکل څه و؟ حلال و. خو صرف الله دومره ووي چې په دې کې ګناه هم شتي او فایدې پکې هم شتي، او ګناه یې د فایدې نه ډېره ده. نو بعضو خلکو پرېښودو ځکه چې ګناه یې د فایدې نه ډېره ده، نو بیا به کیسه قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ګناه یې ډېره ده د فایدې نه. نو بس خلک منع شو د شرابونه. په دې پسې بیا الله دا ووي لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارا، چې کله تاسو د نشې په حالت کې یې نو منځه ته به نه نږدې کېږي. نو بیا ښه ډېرو خلکو پرېښودو ځکه چې مونځ څو ټیمه دی په ورځ کې؟ 5 ټیمه دی. نو کم ټیم به سړي ته میلاوي چې دی شراب وڅکي؟ 5 ټیمه دی. نو بس هغه اکثرو خلکو پرېښود. بیا الله سبحانه وتعالی سورة المائده کې ایتونه راولېږل بالکل حرام کړو. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. بالکل الله حرام کړو. نو په دې آیت تنازلېدو سره شراب بالکل حرام شو. په صحیح مسلم کې حدیث دی کنه ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر مدینه کې خطبه کوله، دی ووایي چې ای خلکو راته ښکاري داسې چې الله به د شرابو مبارکې څه وایي، شرابو مبارکې به څه وایي. نو که چا سره صحیح نو فایده ترې اخیستی شي، لکه که خرڅوي یا څه کوي. وی فما لبثنا الا یسیرا، لږ وخت نه و تېر شوی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خطبه وکړه وی ان الله حرم الخمر، الله شراب څه کړو؟ حرام یې کړو. نو که چا سره صحیح فلا یشرب، سکي به نه، ولا یبع، او نه خرڅولی شي. نو خلکو یې د مدینې په دې کوڅو کې شراب واړول. صحابه کرام خو سم خلک وو، او ته خو چې به یو امر راغی خبره به ختمه. نو په هغه ورځ د مدینې په دې کوڅو کې شراب بهیدو. په دې سره شراب حرام شو. او ثابته شوه چې شراب الله په دې ایتونو سره حرام کړي. او دا ورور وایي کله؟ نو په دې کې د علماو اختلاف دی چې کوم کال کې حرام شوي دي. خو مشهور قول دا دی او معروف چې دا د هجرت په 3 کال کې حرام شوي دي. د هجرت په 3 کال کې د احد د غزا نه وروستو، د احد د غزا نه وروستو. که بعض علما ویلي وي د فتح مکې په موقع باندې، او بعض نور اقوال. خو مشهور قول دا دی او معروف چې دا کم کال حرام شوي دي؟ 3 کال د احد د غزا نه وروستو. والله اعلم.